کتا سو هم غواړئ چې مونږ په اسانتیا سره هر علاقه په خپل موبایل کې داسې وګورو چې څنګه مونږ په سترګو باندې کتل کوو، نو ستاسو دپاره ډیر زبردست اپ ګوګل میپ دا به تاسو چې کوم دی لاړ شئ او د پلی سټور نه به تاسو هلته به ولیکئ ګوګل ارت. ټیک شوه، دا میپس یعنې نقشه ده، تاسو به د پلی سټور نه دا ډاونلوډ کئ. السلام علیکم، زه یم جانداد خان. امید لرم تمام دوستان به ټیک ټاک وئ. ملګرو ستاسو دپاره یو سپیشل اپ دی نن، او سپیشل د ډرایور حضرات دپاره چې کوم ډرایوینګ کوي او هغوی په لوکیشن باندې په میپس باندې چلیږي، نو که تاسو هم وایئ چې مونږ داسې کتنه په دې میپس کې وکړو چې څنګه مونږ په سترګو باندې ګورو. یو خو به تاسو ګورئ لوکیشن تاسو لا په میپس باندې خلک را سینډ کړي، تاسو په هغه میپس باندې ځئ، تاسو میپس تاسو سره اوپن وي، هغې کې د ګاډي رفتار ټایم هم تاسو ته لیکلي، تاسو ته مخکې ټرن هم لیکلي، هر یو شی تاسو ته لیکلي، خو تاسو صرف د هغې په نقش قدم مطلب په هغې پوینټس باندې روان یې. خو کچری هم تاسو وایي چې یاره مونږ بای روډ، بای هوټل، بای شاپ، بای مارکیټ، بای بارګین، چې څه شی هم وي په روډ باندې، بارګین، شاپینګ مال، هایپر مال وغیره، چې دا مونږ ته داسې وښیي چې څنګه مونږ په روډ روان یو او ګورو. د دې میپس لینک په تاسو ته په یوټیوب باندې په ډسکرپشن کې میلو شي، او په فیسبوک باندې به تاسو ته په پیله کمنټ کې میلو شي. تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته، اول ته به تاسو ولیکئ ګوګل ارت، دا به تاسو ډاونلوډ کئ. دې کې به تاسو دننه لاړ شئ، بره به سرچ کې علاقه لیکئ، او چې کومې علاقې ته ځئ، مطلب زه به اوس ووایم چې اسلام آباد الشفا انټرنیشنل هاسپټل، تاسو ته د هاسپټل پکچر هم لاندې شوږي چې دا هاسپټل دی، او بره د خپل پوینټس هم درکړي، تاسو ته بره خپل پوینټس هم درکړي، او د هغې نه پس ته تاسو اوس فرض که پېښور یونیورسټي، پېښور اسلامیه کالج خپل پکچر به هم درته ایډ کوي، او خپل چې کوم وی وي لار وي راسته وي هغه به تاسو ته شو کوي، او بیا به تاسو په 2D او په 3D باندې ګورئ، مطلب د بره نه او مخامخ. ډیر ایزی او ښکلی میپس دی، زما موبایل کې هم دی، زه خپله هم ډرایوینګ کوم، نو ما خپله هم ډاونلوډ کړی دی. تھینک یو سو مچ چې چېرته مې ښاد آباد خوشحال بریالي اوسئ. دا ویډیو مخکې در سره شیر کړئ چې نور ډرایور حضرات او چې څونه لوکیشن مین دي چې هغه ته فایده والي. السلام علیکم.